د دوم درس د داستان یا قصې برخه. د لیبراتوري یعنی لابراتوار. Mia's father had a laboratory, but she had no idea what was in it. د میا پلار چې د لابراتوار درلود، خو دوی په دې اړه باندې هېڅ فکر نه و کړی چې په دې کې به څه شی وي. Mia's father د میا فادر یا پلار had a laboratory یو لابراتوار درلود. but she had no idea مګر هغې په ذهن کې هېڅ نه راتله، هېڅ یو نظر نه درلود چې دا به what was چې څه به وي in it په هغه په داخل کې. Her dad always closed and locked the door when he went in. د هغه پلار به هر کله چې دغه لابراتوار داخلېده نو دروازه به یې پورې کوله او قلف کوله به. Her dad always د هغې پلار همیشه close and locked close پورې کوله and locked او قلفوله به the door دروازه when he went in کله به چې هغه داخل ته یا به کله چې د کوټې ته ننوت. She knew that he used it to do project for work. هغه په دې باندې پوهېدله چې دا دغه لابراتوار د دې لپاره کاروي تر څو د یو پروژې د جوړولو لپاره استعمالوي، د پروژې سرته رسولو لپاره استعمالوي. She knew هغه پوهېده that he used چې دا استعمالوي چې هغه استعمالوي to do project چې جوړې کړي یو پروژه for work د کار لپاره. He never told me that this project were. He never told me what this project were. هغه هیڅ کله میا ته د دې پروژې په اړه باندې نه وویلي. He never told هغه هیڅ کله نه وویلي میا ته what this project were چې دغه پروژه څه ده یا د څه پروژې په اړه باندې دا کار کوي. One night Mia approached the door to the laboratory. یو ورځ یو شپه میا د لابراتوار دروازې ته رانږدې سوله. One night یو شپه میا approached نږدې سوله میا the door to the laboratory د لابراتوار دروازې ته. She stopped and thought, I wonder what crazy experiment he is doing now. هغه ودرېدله نږدې او فکر وکړو چې زه حیران یم چې څه لیونۍ تجربې یا لیون کوونکې تجربې هغه به اوس اجرا کوي. She stopped and thought هغه ودرېدله یا stop شوله and thought او فکر وکړه I wonder زه حیران یم یا زه په دې نه پوهېږم what crazy experiment چې څه لیونۍ کوونکې تجربې he is doing now اوس به اجرا کوي. Suddenly she heard a loud noise. ناڅاپه هغې یو جګ غالمغال یا آواز واورېده. Suddenly ناڅاپه she heard هغې واورېده a loud noise یو جګ آواز یا غالمغال. It sounded like an evil laugh. د دې آواز داسې و لکه د یو بد یا خرافه خندا. It sounded هغې داسې آواز وکړه لکه an evil laugh یو خرابه یا بد لف خندا. The noise scared her. So she walked quickly back to her room. دغه آواز هغه وډاره کړله او هغه په تیزۍ سره خپل اتاق ته لاړله. The noise scared her. دغه ناز یا غلمغال چې و هغه یې وډاره کړله. So she walked نو ځکه هغې قدم ووایي یا لاړله quickly back to her room په تیزۍ سره بیرته خپل اتاق ته. د پاراګرافو کلمو ته به ځیر سئ. laboratory یعنی لابراتوار. projects یعنی پروژې. approach یعنی نږدې کېدل یا رسېدل، نږدې کېدل ورته یو شي ته. experiment تجربه. loud noise یو جګ آواز. دلته دوه لغاتونه دي loud جګ، noise غالمغال یا شورماشور یا آواز. evil بد یا خرابه. evil laugh خندا یا خندا کول. scared ډار شوی. The next night her friend Liz came to her house. راتلونکې شپه یا بله شپه د هغې ملګری د هغې کور ته راغی. The next night په بله شپه باندې her friend Liz د هغې ملګری Liz came to her house د هغې کور ته راغی. When Liz arrived, Mia told her about the night before. کله چې لیز د کور ته راورسېدله میا د هغې بلې شپې یا تېرې شپې په اړه باندې هغې ته وویلې. When Liz arrived کله چې لیز راورسېدله Mia told her میا هغې ته وویلې about په باره د the night before یعنی یو شپه مخکې، یعنی د شپې څخه یو شپه مخکې. Oh it was terrible she said. هغې ورته وویلې چې دا خو ډېر وحشتناک یا ډېر بد ده.
اوه نه اوه it was terrible دا ډېر وحشتناکه یا ډېر ډارونکی ده she said هغې وویلې د دې پاراګراف کې یوازې یو کلمه ده چې په terrible یعنی وحشتناک یا ډېر خراب why don't we see what is in there هغې ورته ویلې چې ولې موږ نه غواړو چې هغه وګورو چې په هغې په داخل کې څه دي why don't we see ولې موږ نه غواړو چې وګورو what is in there چې څه دي د هغې په داخل کې لیز سوال وکړه it will be a fun adventure دا به یو خوشحاله یا مثال خبرې ساتیري خاطره وي موږ ته it will be دا به وي a fun adventure یو ساتیري یا یو ښه خاطره Mia felt nervous about going into her father's laboratory but she agreed میا په دې اړه باندې چې د هغه د پلار لابراتوار ته ننوځي په غوسه وه خو بګم هغه موافقه شوه میا felt nervous میا په غوسه شوله یا د غوسې احساس یې وکړه about going into په دې باره کې چې لاړه سي her father laboratory د هغه د پلار لابراتوار ته but she agreed مګر هغه موافقه شوه یا یې ورسره ومنله as always the door was locked د همیشه په څیر دروازه چې وه قلف وه as always د همیشه په څیر the door was locked دروازه قلف وه they waited until Mia's father left the laboratory to eat dinner د تر هغه وخته پورې صبر وکړو تر څو د میا پلار لابراتوار څخه راووته د شپې ډوډۍ خوړلو لپاره they waited د انتظار وایسته until تر هغه وخته پورې Mia's father left the laboratory تر هغه پورې چې د میا پلار چې ده لابراتوار څخه ووته to eat dinner تر څو چې د شپې ډوډۍ وخوري he didn't lock the door Liz said let's go هغه چې د دروازه بنده نه کړه او لیز وویلې چې راځئ چې ځو he didn't lock هغه قلف نه کړله د ډور دروازه لیز وویلې let's go راځئ چې ځو په دې پاراګراف کې دوه کلمې دي adventure خاطره یا سرګذشت nervous عصباني کېدل یا غوسه کېدل یا په کار کېدل The laboratory was dark لابراتوار چې و تیاره و The لابراتوار چې و was dark تیاره و The girls walked down the stairs carefully دغو جنکیو په زینو کې ډېر په احتیاط سره کته کېدلې The girls د جنکۍ walked down کته کېدلې the stairs carefully په زینو کې په احتیاط Mia smelled a strange chemical میا چې ده د کیمیاوي موادو یا بیګانه یا عجیبو کیمیاوي موادو بوی وکړه احساس یې وکړه میا بوی کړلې strange chemicals یو بیګانه یا مثال خبرې عجیب و غریب کیمیاوي مواد What terrible thing was her father creating څه وحشتناکه یا څه شی د هغه پلار غوښتل چې جوړ کړي What terrible thing څه وحشتناکه شی was her father creating د هغې پلار جوړاوه سره ناڅاپه they heard an evil laugh ناڅاپه د یو عجیب یا هم خرابه خندا واوریدله suddenly ناڅاپه they heard an evil laugh یو ناڅاپه خرابه خندا واوریده It was even worse than the one Mia heard the night before دا له هغې څخه هم ډېر خراب و کوم ساوند یا کوم اواز چې میا یو شپه مخکې له دې څخه اورېدلی It was even worse د له هغې څخه هم خراب و than the one Mia له هغې څخه چې میا heard the night before چې اورېدلی و یو شپه مخکې What if a monster was going to kill them که چیرې دغه مونسټر یا بلا دوی مړه کړي وای What if a monster آیا که چیرې دغه مونسټر غټه بلا ته وایي was going to kill them دوی مړه کړي وای Mia had to do something میا باید چې یو څه کړي وای میا had to do something باید چې یو څه کړي وای She shouted for help هغه د مرستې لپاره چغې وویلې یا نارې کړې She shouted هغه د چغې لپاره shouted یا چغې وویلې for help د مرستې لپاره Mia's father ran into the room and turned on the light میا پلار چې ده داخل د اتاق ته راغی او برق روښانه کړه Mia's father ran into the room د میا پلار چې ده په منډه راغی اتاق ته and turned on او ویلګو the light group Oh no he said
you must have learned my secret. Oh no. هغه وویلې تاسو به زما په راز باندې پوه سوي یې. He said هغه وویلې you must have learned my secret. تاسو به زما په یا تاسو حتما زما په راز باندې پوه سوي یې. Your master tried to kill us, Mia said. Mia ورته ویلې ستا دغې غټې بلا کوشش وکړ چې موږ مړه کړي. Your master ستا د غټې بلا tried to kill us. کوشش وکړ to kill us چې موږ مړه کړي. Mia said. Mia وویل monster پلار یې ورته ویلې he asked د پلار یې سوال وکړ monster یا غټه بلا you mean this د تاسو مطلب دغه ده. you mean this ستاسو مطلب دغه ده. he had a pretty doll in his hands. هغه یو ښایسته لانځکه په خپل لاس کې درلوده. he had هغه درلوده a pretty doll یو ښایسته لانځکه یا د لوبو شی in his hands په لاس کې. the doll laughed. د ډول یا لانځکه چې د خندا کوله خندلې. د ډول دغه لانځکې laughed خندلې. the laugh didn't sound so evil anymore. دغه خندا نور هیڅکله د یو خرابه आवाज نه کوو. the laugh دغه خندا didn't sound so evil anymore. نور د خرابه یا بد आवाज نه کوو. I made this for your birthday. ما دغه ستا د کلیزې لپاره جوړه کړې وه. I made this ما دا جوړه کړې وه for your birthday ستا د کلیزې لپاره. I wanted to give it to you then. ما غوښتل چې دا تاسو درکړم همغه وخت کې. I wanted ما غوښتل to give it to you چې درکړم دغه تا ته then په همغه وخت کې. But you can have it now. مګر ته کولی شې چې دا اوس واخلې. But you can مګر ته کولی شې have it now چې دا اوس واخلې. I hope you like it. زه ارزو لرم چې ته به یې خوښ کړې. I hope زه ارزو لرم you like it چې ته به یې خوښ کړې. د داستان برخه هم تر دې پورې وه. د نورو درسونو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن هم کړئ تر څو زموږ هر ویډیو تر تاسو پورې اول درس شي. ښه وخت.